پر پاکستان د ټي ټي پي تازه ګزار وایي دروغ مه وایي د افغانستان ملاتړ ته اړتیا نه لرو په خپل زور در سره لسیزې جهاد کولی شو. دا چې نور یې څه ویلي پاتې معلومات هم دې ویډیو کې را سره وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. لکه څنګه چې د وروستیو کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې خرابې شوي او پاکستان له هرې لارې هڅه کوي ترڅو طالبان د دوی تر فشار لاندې راشي او پر خپلې شومې غوښتنې ومني. خو ښکاري چې طالبان یې غوښتنو ته سر نه ټیټوي. نو حتی ملګرو ملتونو ته یې هم شکایات وکړ او کوښښ کوي چې افغانستان د ترهګرو ځاله وښایي. خو ټي ټي پي بیا د پاکستان خوله بنده کړه. ټي ټي پي وایي د افغانستان له مرستې اخیستو پرته تر څو لسیزو جهاد کولی شو. د پاکستاني طالبانو د تحریک رهبر نورولي محسود وایي چې دوی له افغان طالبانو څخه د مرستې اخیستو پرته هم تر څو لسیزو په پاکستان کې له شته وسلو په لوړ مورال جهاد کولی شي. نوموړي CNN ټلویزیون ته په یوه مرکه کې دا هم وویل چې دوی په پاکستان کې دننه دي او له افغانستان څخه د پاکستان د دولت خلاف نه جنګیږي. ښاغلي محسود زیاته کړې چې د پاکستان د دولت خلاف د جنګېدو لپاره د افغان طالبانو مرستې ته اړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د پاکستان ضدو جهادي ډلو د فعالیتونو د سنبالېدو ادعا وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د اړتیا په صورت کې به د افغانستان په خاوره کې د یادو ډلو خلاف عملیات وکړي. یاده دې وي چې د وروستیو کې پر پاکستاني پوځیانو د ټي ټي پي بریدونه ډیر شوي چې نن یې هم 4 عسکر وژلي دي. په افغانستان کې د طالبانو حاکمې ادارې د زرداري د خبرداري په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغان خاوره کې د بهرنیو جهادي ډلو د موجودیت ادعاوې رد کړې دي. درنو کتونکو خپل نظر مو د دغه موضوع مربوط راته په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.